دا یو ورور سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال یې کړی دی چې یو سړی راولګي ښځې له مهر ورکړي او بیا ورته ووایي چې د خپل مهر کې ځان له سامان والا که ځان له کټه لي که ځان له فریزره لي که هر څه کې ځان له والا نو آیا داسې ورته ویلی شي که نه نو زمونږ خو دا طریقه د علاقو کې چې که مور پلار وله ونه کړي نو بیا یې هغه د خپل مهر نه کوي الجواب دا خبره یاده کوي مهر د ښځې حق دی چې څه پکې کوئ څه پکې کوي کولی شي چې څه پکې کوي کولی شي زمونږ د پښتانه وایي ولي که لس تولي ولیکه هسې هم بیا زمونږ کور ته راځي ستا کور ته راځي خو دا د هغې دي دا سره ګوره د دې سړي نه دي ګورې دې ته غوږ کوله وکړې ښه ما پسې داسې مسلې دوه درې پېر راغلي وایي ښځه مړه شوې ده او اوس پکې وایي هغه ظالمان پکې وایي هغه سخر له برخه نه ورکوي د میراث کې دا ملا کسان راپسې راغلي ما ورته ښه وخندل ما ته یې وویلې ما دا ملا نوې مسله واورېده چې سخر ته په میراث کې هغه ته هم برخه میلاویږي سخر ته برخه کوم ځای کې راغلی دی دا ښځه چې مړه شوه دا سره ترې پاتې شو دا د دې ښځې و دې کې د دې خاوند حق دی دې کې د بچو حق دی دې کې د هغې د مور پلار حق دی سخر چا راوستی چې دی به میراث کې برخه اخلي لیور هغه هم غریب برید تاوی را تاوی چې بهر راوځي سمه زمري د ځانه جوړ کړي او دنې دغې ته ناستې که دا ښځه مړه شي چې د سروک کې چې د ټولنې هم ماته میلاو شي اوس لیور ته کوم ځای کې په میراث کې برخه میلاویږي نو حیران به شي د بعضو مسلو ته مهر دا د ښځې حق دی مهر د چا حق دی دا د ښځې حق دی چې څه کوي کولی شي یوه خبره دویمه دا خبره په ښځه باندې دا چا لازم کړي دي چې دا به د خاوند کور له سامان راوړي دا چا لازم کړي اخر کې کوم داسې دا اور مه که لږ دویمه مسله دا ده چې په ښځه باندې چا لازم کړي دي چې دا به د خاوند کور له سامان راوړي دا چا راوړي دي چا دا خبره لازمه کړې ده شریعت کې خو په یو ځای کې دا خبره نشته د شریعت چې کوم مصادر دي د هغې نه څوک دا نشي ثابتولی چې په ښځه لازم دي چې دا به دغه کور تیاروي بلکې دله پرېږده داسې څه نشته دلیل چې په هغې کې دی چې د ښځې په دې مور پلار لازم دي چې دوی به د ښځې له سامان اخلي د جنۍ له به سامان اخلي چا ویلي او که په خپله مرضي ولکې خو هغه اکثر خپله مرضي نه غریب سړی به وي خو له دې د لاسه کوي چې هلته یو زمری پروت دی هغه ورته وایي کټ راوړه زه کله کله سوچ وکړم زه یم دې بعضې خبرې انسان ورته خوله نه جوړېږي او دې بعضو ته داسې احسان وي والله که زمونږ خوله دې خبرې ته جوړېږي چې ښځې ته دا ووایو چې ته دې پلار ته ټلیفون وکړه چې یو کمبل سیټ راوړي خوله ورته زمونږ نه جوړېږي ته دې مور ته ټلیفون وکړه چې یو فریزر راوړي دلته ته دې پلار ته ټلیفون وکړه چې کوکر سیټ موږ له والي بې شرمه غټ پټ سړی د ښځې سامان ته یې ډډه لګولې ده د ښځې سامان ته راشي یو د کور نه جنۍ راوله پوره انسان یې وله ورکړه کیسه په دې چې ختمه نه شوه لکه اوس یو سړی د لورې پیدا شو د دې د پیدایي څومره ګران دی بیا دی په څومره په سختو لویه کړه او دې ته سبقونه وایه او دې له تربیت ورکوه قسمه قسم سختې تېرې کړي قسمه قسم او بیا هغه یو هلک راغی او هغه له یې ورکړه او ځه ښه تعلیم یافته جنۍ ښه ښایسته جنۍ ښه یو پوره انسان زه به وایي نه دې سره به فریزر رالېږي څنګه او کټ موږ چې وبکې سملو بړه بس خبرې سړی غوسه هم کې ووایي کټ ما در راولېږي چې زه به کې سملم دا کور ستا دی یو جی زما کور دی نو چې ستا کور دی سنبالوی که نه کټ والا علي والا که پتیلې علي والا که فریزر علي والا که ایسی علي والا هله هر څه هله که نه
په ښځه باندې دا شی ته راوړي او بیا ورته پروت وي ډډه دې لګوي او بیا چې کټ راوړي نو دی به په کټ کې پروت وي هیله بیله ده صاحب جی یعنی دی انسان شرم ختم دی والله که زما دا خبرې غلطې وي تاسو راته ووایئ دا د کوم شي غیرت دی چې ته ډډه ولګې د ښځې سامان ته پلار به غریب وي بلکې داسې واقعات راغلي دي چې یو سړي خودکشي کړې ده د دې د لاسه وایي چې شپږ لوڼې وي او د هغوی واده کول یې نه شوي هغه ټولې پېغلې شوي وي او د هغه سره څه نه و چې سامان یې ول اخیستی وی نور څه حل ورته نه و معلوم ځان یې مړ کړو که دا د جهیز دا قصې او جاخې نه وې نو خو هېڅ منو یو سړی دی تا له لور درکوي دا لور شکر ادا کړه چې لور یې دله درکړه اوس کټ کایلي ځان وایله که په ځمکه سملې په ځمکه سمله که ایسي لګوي لګوي ابل اوس د ابتي ورځ وه دا بعض ملګري ما سره ناست و مجلس کې یو کس کیسه وکړه وایي زموږ په علاقه کې ډاټسن یې ډکې کړي وو سامان یې ویوړو هغوی چې راوتي راولي سامان کتو او جنۍ ګاډي کې ناسته ده یاران اول لوتو څه کوو سامان چې کو جنۍ ویله مه راکوزوئ نو په هغې کې واشنګ مشین پکې نه وغه جامې چې پینځي نو وی چې جنۍ به نه راکوزوئ لکه مشین پکې نشته نو هلته خو غریبانانو خبره کړې وه هلته خو خوړه شوې وه هلته خو قصې شوې وه بیا کله نو په هغه ټیم وی غریبانان بیا په منډو شو لاړو بازار کې مشین یې واغېستو هغې هغه سامان سره کېښو نو دوی ورته ورکولاو کوي راځئ بیا به برید هم تاو کړي منې به د پښتنو وایي د ښځې کټ ته ناستي او د ښځې واشنګ مشین ته ناستي او دا د سپکو خلکو کار دی یاده کوي دا خبره درون مسلمان او درون پښتن غیرتي د ده په کور کې نه ښځې دا خبرې کوي نه سړي دا خبرې کوي خپلې ښځې پوهه کوي خپلې میاندې پوهه کوي چې دا به نه وی زما ښځې ته چې ته یو یې راغوزارې کړې او ستا جو څوک نه وو او تا له یو سټ وانغستو دا خبرې به ونه کوې وایه خپلې ښځې ته دا ووایه چې ګوره انګور ته به دا قسمه سپکې خبرې نه کوې ګورې چې ستا مور تاله دا وانغستو ستا هغه غریبانان مجبوره شي تو تا پلار ته ووایه ما یې لوله ځه هغه وایي نه زه ولالم هلکه ما هغه وایي نه الم د دې خبرو د لاسه نو قرض به کې د یو ځین او د بل ځین سبا له وایي زما لور ته څوک دا ونه وایي چې ته ستا پلار ته راغوزار کړې او څه ورسره نه او دا قیسې ورته کوي دا د سپکو خلکو خبرې دي یو سړی راولګي تا له لور درکړي سر وله ښکل که تندې وله ښکل که دومره احسان یې تا سره وکړو صرف په دې باندې بیا قیسه ختمه نه شوه که نه اوس دا جنۍ چې کله د پلار کرځي او بیا راځي نو څه به کوي جوړې به راوړي ککوړې به راوړي کټه توره سړي والې ده که نه جنۍ غوښتلې ده په کار خو دا و چې له دې طرفه سامانونه تلې داسې په کار و که نه وه عقل هم دا وایي چې سامان دې له دې طرفه تلې هغوی پوره انسان ورکړی نه نه د خپه په خپه باندې اچولي او انتظار کې پروت دی چې کله به سامان دی خو راوړي دې کې خو د پلار جوړې نه دی رالیږلي او دې کې خو زما تره له جوړې نه دی رالیږلي دا د کوم ځای خبرې دي نو دې ورور چې دا سوال کړی دی سوال خو د علم د زیاتولو دپاره مناسب دی خو دته هم کیدي چې دغه مسله راغلي وایي که زه دې ښځې ته ووایم چې دې مهر کې کټ واله دا اوس واوره یعنی دومره مجبوره لازم په دې ښځه باندې کټ واله ته دې مهر نه څه شی خرڅ که سره دي یو ټوټه دې خرڅه کړه لکه معمولي خو کټ پې واله ماله ځکه چې زه پکې سملم نو دا د جاهلیت رواجونه دا اصل کې د هندوانو رواج دی د چا دی د هندوانو انډیا کې ګورې ډېر ګران دی جنۍ واده کول ډېره ګرانه ده ډېره ګرانه وجه دا ده چې هلته هلک کور کله شرط ولګوي ګاډی بایلي کله وایي سکوټر به رالالي او کله څه نو چې څوک غریب وي په انډیا کې
د هغه لور به لازم په کور کې ناسته وي لکه چې هلته به سامان چا له کې ځوان کیدی شي دا ووایي چې ما له موټر واله لور راکې داسې اسانه خبره ده څه ته ما له پوره انسان راکې موټر به راله والي به یې د نه علمه وایي چې کله فطرت الټی شي چې کله څه الټی شي فطرت الټی شي عقل الټی شي انسان هم بوزه دی کور نه او بیا ورته دا شرطونه هم لګوي چې ما له موټر واله او ما له دغه واله د موټر سایکل واله او ما له دا سامان او دغه واله نو دا ټول هغه رواجونه دي چې د هندوانو نه پاتې شوي دي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي ډېر سوالونه پاتې شو انشاءالله دا به پر روان درس کې یعنې روان نشست کې به دې جوابونه کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين